په نن ویلاګ کې به زه تاسو ته ښیم چې مونږ په ډرام باندې روټۍ څنګه پخوو. زما د ویلاګ د پنځم کې تاسو په خیر راغلی. امیر صاحب په خیر دی. ټولو ناول به په ډرام کې ښه تیز اور بل کوي. څنګه تیز اور تاسو بل کو ډرام چې ښه فل ګرم شي نو هغه باندې به اوبه واچوئ، بیا به پې داسې لږه لږه مالګه وولئ ځکه چې دې سره جراثیم ختمیږي. دې باندې شپې اکثر پرخه وشي نو هغه سره دا زنګ کوي. بیا چې مالګه پې ولي نو روټۍ ماشاءالله بیا ډېر ښایسته او زبردست راځي. بیا به اور کم کوئ چې کله تاسو پې روټۍ اچوئ. بیا په ډرام باندې کپړه ووو چې دا لږ لږ دغه پې پاتې چې دا بالکل صفا شي او سوتره شي. پس د هغې چې دی ماما لګیا دی او روټۍ به پلنی نو ډرام مې ورته ښه ریډي کو، بالکل مې ورته صفا کو. اوس به زه روټۍ وهمه ستاسو په وړاندې باندې چې ستاسو دا روټۍ خوښه شي نو کمنټ کې ماشاءالله لازمي ولیکئ او دا ویډیو خامخا ریپوسټ کوئ ځکه چې زما آی ډي ډېر زیات فریش شوی دا او چینل باندې بیخي ویوز نه راځي. که چا هم زما د یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی نو دا سبسکرایب کړئ، ستاسو به ډېره مننه وي. پس د هغې بیا زما د روټو ریزلټ وګورئ چې روټۍ څنګه دي. ماشاءالله ډېر زبردست او ډېر ښایسته دي. نو دا وه زموږ د نن ورځې ویلاګ.